دا چې انسان کومې کړنې ترسره کوي که موږ تاسو فکر وکړو زه باور یم چې حیوانات هم داسې کړنې ترسره کوي. څو ورځې مخکې د سخرود ولسوالۍ سلطانپور کلي کې یو دردناک او بوږنوونکې پیښه ترسره شوه چې په هغې کې د یوې کورنۍ 6 تنه غړي ووژل شول چې هغه وژنه په داسې شکل وه چې په هغه وژنه کې هم په انسان رحم نه و شوی. کوچني ماشومان زنانه په چړو باندې حلال شوي وو او سرونه یې له تنو څخه جدا شوي وو. خو نن زموږ حکومت هغه مجرمین ونیول چې دغسې یو وحشتناک عمل ترسره کړی و او زموږ دغه هیوادوال یې حلال کړي وو. لیدونکو تاسو په تصویر کې د دغه مجرمینو په لیست کې یو ځوان ګورئ چې یو تنکی ځوان دی خو جرم ته یې مخه کړې ده. جرم ولې مخ ته راځي؟ جرم ولې موږ کوو او په ټولنه کې جرمونه ولې زیاتېږي؟ علما او مشران پوهان په دې ښه پوهېږي خو زما نظر دا ده چې جرمونه د بېتعلیمۍ د وجې نه د بېروزګارۍ د وجې نه رامنځته کېږي. موږ تاسو ته تر ټولو مهمه خبر دا ده هر پلار ته هرې کورنۍ ته او هر ورور ته دا پکار دی چې په بچیانو باندې تعلیمونه وکړي درسونه ورباندې وایي او هغه پخواني جاهله رواجونه چې موږ ته د پلارونو نیکونو نه راپاتې دي او په هغې باندې موږ روان یو د نوي نسل ځوانان به له دې څخه لاس واخلي ځکه چې زموږ تاسو په ټولنه کې د مشرانو نه ځینې داسې فرهنګونه او رواجونه شته چې هغه ښه دي خو ځینې بیا داسې دي چې هغه ناسم دي او موږ تاسو د دې شاهدانو چې په ټولنه کې ډېرې پیښې داسې شوي دي. دا چې لیدونکو زموږ امنیتي ځواکونو دغه مجرمین نیولي دي او دوی به په سزا باندې رسیږي. دا د قضا کار دی چې سزا څنګه ورکوي خو زموږ د خلکو غوښتنه دا ده چې جرم هم حد لري. څوک چې جرم کوي هغه خپل ځان ته نه پوهېږي او که هر رقم جرم ترسره کوي د هغې د مخنیوي دپاره حکومت شته حکومت یې باید مخه ونیسي. لیدونکو زموږ د خبرو هدف او موخه هم دا وه چې دغسې جرمونو د مخنیوي په خاطر باندې لومړنۍ د تربیه زانګو مور او پلار دی او په دوهم قدم کې ښوونځی او مدرسه ده. که چېرته موږ د هرې کورنۍ هر غړی خپل ماشومان تعلیم ته ولېږو درسونه ورباندې وایو زه باور یم چې دا جرمونه به نه ترسره کېږي او په څنګ کې دا چې د خپلې کورنۍ ځوانانو څارنه وکړو هغو ته د کار زمینې برابرې کړو. که چېرته موږ وایو چې زما ورور تعلیم ونه کړم تعلیم سره شوق نه و موږ ته دا لازمه ده چې هغه یو کسب ته کښېنو کار ته کښېنو تر څو پورې چې دا مصروفه شي کار وکړي. کله چې یو څوک مصروفه وي درس یې ویلی او همدارنګه په دې اګاه وي چې د یو انسان وژنه سخته ګناه ده داسې ګناه ده چې الله پکې نه بخي نو هېڅکله به هم څوک داسې جرم ترسره نه کړي. ښه که موږ ووایو چې بابا جرم کړی و بابا یو وخت خدای نه خاصه ظلم کړی و څه یې کړي وو ښځه هغه خو به کړي هغه وګالل د کوچنیو ماشومانو څه کړي وو دا هغه کوچنیان چې په دوی باندې الله پاک هم حق نه و په دوی باندې الله پاک هم حق نه و چې دوی ته سزا ورکړي خو انسان بیا دا سزا ورکړه چې د انسانیت نه د انسان زړه تور شي دا سزا ورته ورکړه چې ته یقین په الله وکړه چې دا سزا یو حیوان بل حیوان ته هم نه ورکوي. خو افسوس زموږ تاسو مسلماني افسوس زموږ تاسو پښتو موږ تاسو وایو چې افغانان تکړه خلک دي میلمه دوسته خلک دي. زه منم چې دا ښه خاصیتونه پکې شته خو دغسې جهالتونه بیا پکې دي چې متاسفانه چې د انسان په انسانیت باندې د انسان په نوم باندې به یو تور داغ وي. نو لیدونکو زما هدف په دې کې دا ده چې د حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې دغسې جرمونو د کمولو لپاره حکومت خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي. نو لیدونکو زما خبرې هم همدومره وې په دې هیله چې دغسې نور خطرناکه جرمونه دغسې وژنې دغسې پیښې بیا تکرار نه شي. په واقعیت سره چې دغه ویډیو ما وکتله دغه تصویران ما وکتل زه دومره خواشینی وم چې دغه تلفکان یا دغه کوچنیان چې د دوی سره ډېر زیات ظلم شوی او همدارنګه هغه د دغه کوچنیانو هغه پلار چې د هېواد نه بهر اوسېدو هغه د دې تږی و چې کورنۍ ته راشي د کورنۍ غړي وګوري خپل ماشومان وګوري خپله مور خپل پلار وګوري خو هغه چې راغی د هغه کورنۍ غړو ته سر ته کېناستو چې هغوی تنې یو ځای و سرونه یې بل ځای و. نو هدف مې دا دی لیدونکو چې ټوله ګناه زموږ او ستاسو د کورنۍ ده. هر پلار هر ورور هر څوک د دې مسؤل چې د خپلو ورونو څارنه وکړي. موږ چې کله په کورنۍ کې ماشومان ښه څارنه کوو ښوونځي هم ورباندې و تعلیم هم ورباندې کوو
خو چې کله لږ راغټکې شي بیا موږ وایو دا زلمیان دي خپل واک ته پرېږده هغه چې خپل واک ته پرېږدي نو داسې کیسې رامنځته کېږي نو لیدونکو په دې هیله چې سره تنګ شوي نه وي الله یې دغسې جرمونه الله پاک یې دغسې ستونزې الله پاک یې دغسې بوږنوونکې پیښې زموږ په هېواد کې بیا نه راولي موږ غواړو چې په خپل هېواد کې د خوشحالۍ ژوند تېر کړو نه داسې د غمونو دردونو لیدونکو په دې هیله چې د دغسې پیښو بیا شاهدان ونه اوسېږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته